په کابل ښار کې یو شمېر معلولین وایي د تیرو 15 میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي، خو اړوند وزارت بیا وایي چې ډېر ژر به دغه حقوق ورکړل شي. د معلولینو د معلوماتو له مخې د تیر حکومت پر مهال هر معلول ته په کال کې 80,000 افغانۍ د حقوقو په توګه ورکول کېدې، خو اوس دغه کچه 10,000 افغانیو ته ټیټه شوې ده. حقوق مو مخکې په بل دولت کې چې موږ 80,000 اخیستلې د کاله، اوس 8,000 یو ور راکړې، 8,000 بل ور راکړلې. شپږ میاشتې مخکې راکړې وې، اوس شپږ میاشتې پاتې دي. د شپږ میاشتې خو یو قسط راکړه 8,000 افغانۍ، او د شپږ میاشتو قسط پاتې دی 8,000 افغانۍ. په کال کې 10,000 افغانۍ موږ ته راکوي د دولت. بیادر ماش ما رو داد یک 6 ماه پیشتر. 6 ماه پیشتر بیادر گفت بره یک ماه بعد دیگه خبر بگیره دیگه ماشای شما حواله میشه. یعنی 6 ماه ماه دیگه تیر شد، در روز ما در بانک میریم بیادر یک روپیه ما رو نمیداد. 60,000 معاش ما 30 داده 30 شنه. 3 ماه پیش رفتیم در شاد شمشیره، ولی کارتک خود دادم گفت برو 20 روز بعد بانک. این 3 ماه شد که بانک میرم میگه بودجه نیست، معاش نیست دیگه. نمیشه یکان مچیگری میکنم، یکان چیز میکنم، موقع نفقه عیال خود پیدا میکنم. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال شیخ عبدالحکیم حقانی په یو مرکه کې په ژواک ته وویل چې تر اوسه یې په ټول هیواد کې 515,000 معلولین، کونډې او یتیمان راجستر شوي دي. موږ مجموعه کې 1,55,000 معلولین، څه کم 80,000 یا 10 یا 20 داسې کونډې او 3.5 لکه یتیمان تر اوسه پورې ثبت شوي دي چې موږ مرکز ته معلومات را رسېدلی ده. په دې کې ټول دي، که د تیرې ادارې معلولین دي، یتیمان دي، او که د امارت اسلامي او که ملکي دي، په دې کې ټول شامل دي. او د موږ پروسه عامه ده ټولو ته، یوازې د امارت ملګرو پورې نه دي خاص شوی. امارت اوس د افغانستان د مکمل افغانستان د فتح نه وروسته الحمدلله په ټول افغانستان باندې حاکم ده. نو د ټولو که د تیرې ادارې معلولین دي، یتیمان دي، که د امارت اسلامي مربوط مجاهدینو معلولین یتیمان دي، او که ملکي معلولین یتیمان دي، دا څومره ثبت شوي دي په دغو کې به ډېر کم پاته وي. خو مشکل به دا وي چې اکثرو به د 6 میاشتو اخیستي او د 6 میاشتې به یې پاته وي، او کم او بیا د ټول مکمل کال اخیستي دي. طبعا د موږ د توزیع پروسه په 2 حصو تقسیم وه. د اولې 2 روبې او درېیمې 4 روبې. د اولو د 2 روبې توزیع شوې د هغه چا لپاره چې هغه وخت کې دوی تثبیت شوي وو، بانک کارتونه ورته جوړ شوي وو، او 3 او 4 روبې دا توزیع وځنډول په دې معنی شوه چې موږ ته راکړل شوې بودیجه چې وه هغه کې قصر راغی. نو د قصر له وجې نه موږ د بودیجې له نشتوالي سره مخ شو، سیاست هم درلوده او خلکو ته هم توزیع کړه. اوس امید شته چې دا ورځ نیمه کې څه بودیجه نوره منظور شوې ده، دا به انشاءالله غالبا نن به سیستم ته ختلي وي، نو نور ملګرو ته به انشاءالله ورسي. دا معلولینو پورې فرق ده، یوازې داسې نه ده چې 80,000 ورته داسې به مو تیر نظام کې ورته 80,000 ورکول کېدي، اوس به ورته 92,000 ورکول کېږي. داسې خلک به هم وي چې هلته به 80,000 اخیستي، اوس به 92,000 اخلي. داسې خلک به هم وي چې هلته به 1,000 روپۍ اخیستي، اوس به 14,000 روپۍ اخلي. خو معلولین په مختلفو کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. د دوی د معلولیت د اعضاو په تناسب باندې موږ ورته مهالي ورکوو. د موږ پلان خو د خپل کار مطابق پلان سي دي. کوم معلولین او یتیمان سي له ثبت نه پاته دي، دوی ثبت وکړو په صحیح معنا سره، او د ثبت شوي او د نو تثبیتو ته د راتلونکي کال د بودیجې د تصویب نه وروسته هغې ته د ماهاني مساعدې په خپل وخت باندې ورسوو، او ورسره دغو معلولینو یا یتیمانو ته چې د زده کړو شوقیان یې حرفوي زده کړو، هغوی ته د زده کړو پروګرامونه په نظر کې نیولي چې دا ورته وکړو. او هغه معلولین یا د یتیمان چې هغې تحصیل کړی ده او زده کړې کړي دي، خواري کوو چې هغوی په مختلفو بستونو کې د مختلفو ادارو وزارتونو کې د هغوی د تعیین د بس لپاره کوشش کوو چې هغوی هم چېرته کوم مناسب یو بس کې راسي. او ورسره د دنیاوالو سره، د خیریه بنسټونو سره یا د اهل خیر سره، که هغه خارجي موسسې دي او که داخلي هغو سره هم داسې وخت په وخت باندې د دوی د ژوند د هوساینې لپاره خواري کوو چې یو اسباب وسایل ورته برابر سي. الله مهربان. د یادونې د سرفرت حکومت د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې د شهیدانو او کورنیو معلولینو ته د حقوقو ورکول پیل کړي دي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره